بالکل موږ سره چې کوم زیاتر پیشنټ ریپورټ کیږي هغې کې زه دا ګڼم چې 15% میډیکل ریلیټډ چې کوم دی ډاکټران وي. نو موږ ډېر داسې کم مریضان مطلب ریپورټ کیږي چې هغه د کې پی کې نه او هغه وایي چې او زه دا د چرسو پیشنټس دی او دا علاج کول غواړي. دینه ډپریشن کې دی شي، انزایټي کې دی شي، نفسیاتي بیماریانې ورنه لګېدی شي چې کوم ګیدرینګ ملاو شي. نو هغه ګیدرینګ پرېږدئ او تاسو پر وخت چې کوم دی خپل په کور باندې ټریټمنټ وکړئ. څوک هم چرس کی او شروع سټیج کی نو زه به دا ریکویسټ کوم چې د تاسو په آوټ ډور بیسس باندې لږو ورځو کې د دینه ځان اړولی شئ. تاسو د خپل ماشوم بر وخت چې کوم دی که تاسو پې شک وي او تاسو ورنه ټیسټ کوئ نو دا دونه ګران ټیسټ نه دی. دا چند هزار روپو باندې دی، 3,000 روپو د دې ټیسټ وي، د دې ټوټل ډوپ ټیسټ وي. هغې کې ټوټل دا چې کومې نشي دي د هغې پوزیټیو او نیګیټیو رینجز راشي. ستړي مشه ګرانو کتونکو، زم روشنا ضمیر او تاسو ګورئ دی سالټ رینج پښتو. نن چې دی مونږه ټاپک ډیر زیات امپورټنټ دی او امپورټنټ ځکه دی چې په دې باندې مونږه چرته ټي اس آر باندې خبره نه ده کړې. مونږه یوزلی چې دی خبرې کوو په پالیټکس باندې، سیاست باندې خبره کوو، په معاشره کې چې کوم مسایل دی هغې باندې خبره کوو، خو زمونږه مینلی فوکس دی چې په پښتونخوا کې څه روان دي. او نن چې دا ټاپک ما ولیدو نو ما وایي چې خامخا په دې باندې خبرې کول ډیر زیات مهم او ضروري دی. او ضروري ځکه دی چې زه ګورم چې پښتونخوا کې دا څیز ډیر زیات عام شوی. کېدای شي د ملک په نورو برخو کې دا څیزونه ډیر عام شوي، خو چې زه ګورم او زما چې کوم علاقې سره تعلق دی د هغې مطابق چې زه څیزونه ګورم نو پېښور، نوښار، دا چې کوم د پښتونخوا لوی لوی ښارونه دي په دې کې دا څیز ډیر زیات عام شوی دی. او د دې عام کېدو څه وجوهات دي، د دې څه اثرات دي او زموږ راتلونکي نسلونه چې دي هغه به د دې نه څنګه تباهۍ طرف ته ځي. په دې ټولو باندې خبرې کولو دپاره نن چې موږ سره کم شخصیت موجود دی هغوی دي CEO دی د نیو لایف ریهاب اینڈ سایکیټرک سینټر کفایت حسین خان صاحب. کفایت صاحب ډیره مننه مونږ له د وخت راکولو. لومبی تپوس به تاسو نه دا کوم چې دا ډرګز یعنی منشیات چې دي دا پاکستان کې ولې وخت سره دونه عام شو؟ دا ګوري زمونږ ملک کې زمونږ د ملک یو بدقسمتۍ دی چې مخکې زما خپل مطلب سکول لایف کې چې زه تاسو ته یو واقعه بیان کوم، مخکې به پاکستان کې صرف چرس و، صرف سیګریټ به خو بیا پښتنو کې نسوار ډیر عام. ګورئ نسوار او سیګریټ دا یو نشه، خو دا یو نیکوټین دی، خو زمونږ پښتون رونه دا دی ته مطلب دا څه نه ګوري، په بد نظر ولګونه ګوري. مطلب دې سره سره چې کوم اوس چرس دي نو دې زمونږ چونکې پاکستان کې اسلام آباد کې زمونږ چې کوم ریهیبلیټیشن سنټرز دي نو مونږ ډېر داسې کم مریضان مطلب ریپورټ کیږي چې هغه د کې پی کې نه او هغه وایي چې او زه دا د چرسو پیشنټس دی او دا علاج کول غواړي. حالانکه ځینې مریضان چې مونږ سره ریپورټ کیږي وایي دا نورې نشې دي ولا ختمې کوي، خو دا چرس دی وایي خیر دی او دا دی وایي سکي. نو مونږ چرس ورته دونه بد نه ښکاري او که چرس ولا دونه بد نه ښکاري. نو مونږ بیسیکلی هغوی له چې کله لیکچر ورکو چې ګوره دا سیګریټ او نسوار چې څونه نقصان دی د دې نه زیات چرس نقصان دی. ګوره د چرسو د وجې نه تاله ستا رور لا او دینه ډپریشن کې دی شي، انزایټي کې دی شي، نفسیاتي بیماریانې ورنه لګېدی شي او دا ډېر زیاته خطره وي. 90% د دې سیز خطره وي چې تاسو له نفسیاتي بیماري لګېدی شي 90%. او د دې مونږ پروپر ایله یو پروپر کاونسلینګ ورکوو. کله چې د دې کیمیکلز او د دې نقصانات باره کې مونږ هغوی له دا پروپر گایډ کو نو هغه بیا وایي چې او بالکل دا خو تاسو ښه صحیح خبره کوئ. نو زه دا خپلو پښتنو ته دا ریکویسټ کوم چې کله تاسو کور کې یا رور یا ترور زوی مو څوک هم چرس کی او شروع سټیج کی نو زه به دا ریکویسټ کوم چې د تاسو په آوټ ډور بیسس باندې په لږو ورځو کې د دې نه ځان اړولی شئ. که فرض که د دې تاسو اډکټ شوئ نو بیا به تاسو وخت سره سره د دې کراس اډکشن ته به ځئ. یو وخت به چې د هغې مزه به نه وي، سرور به یې نه وي او بیا به تاسو نورې نشې استعمالوئ. نو د چرسو علاج زه دا ګڼم، زمونږ دا ټیم دا ګڼي چې دا پروپر د دې علاج بر وخت کول پکار
پکار دي او دې سره چې کوم نفسیاتي مسایل شروع کیږي تاکي بر وخت د هغې نه بچاو ځان خلاصولی شي. بالکل انیشل سټیجز باندې که د دې علاج کولی شي نو ډېره ښه خبره ده. ټیک شوه. هغې نه چې دی انسان ډېر زر ځان خلاصولی شي. لږ ګران کار دی خو خپل صحت دپاره ډېر ښه کار دی. خو مونږ خو دا ګوري اکثر پیشنټس ته دا وایو که تاسو فرض کو یوزر یې تاسو کله ناکله استعمال کوئ نو تاسو په کور کې د چرسو نه ځان اړولی شئ او د دې پروپر ډیټاکس کولی شئ او خپل آوټ ډور کاونسلینګ کولی شئ. لیکن خدا نه خواسته که تاسو د دې عادي شوئ یا اډکټ شوئ نو بیا به تاسو بیا به ډېره ګرانه وي. کفایت صاحب ډېره بخښنې سره دا تپوس کول غواړم او یو زه به وایم چې کیدای شي زما ازمپشن وي ځکه چې ما ډېر خلکو نه دا خبره اورېدلې ده. په خپله راته دونه د دې خبرې علم نشته خو ما اورېدلې چې ډاکټران چې دي هغوی د چرس استعمال ډېر زیات کوي او د هغې وجه دا ده چې هغوی چې زموږ 30 اورس کال دی یا زموږ چې دی نو مطلب 40 غنټو ډیوټي ده 40 غنټو ډیوټي ده نو هغې ډیوټۍ دپاره زموږ اکټیو پاتې کېدل چې دی ډېر زیات ضروري دي. منټلي اکټیونیس هغوی دپاره ضروري. هغې اکټیونیس الټرنیټ هغوی دا کتلی دی یا د هغوی سورس دا کتلی دی چې موږ د چرسو استعمال ډېر عام کو. نو ډېره خفه هم شم په دې خبره باندې چې ډاکټر دی ډېر ښه پوهه دی د دې په افیکټس باندې هم ډېر ښه پوهه دی او ډېر نالج وي ورسره چې هغه داسې یو کار کوي نو عام خلک به د هغې نه مطلب څنګه لرې پاتې کېږي. بالکل مونږ سره چې کوم زیاتر پیشنټ رپورټ کیږي هغې کې زه دا ګڼم چې 15% میډیکل ریلیټډ چې کوم دی ډاکټران وي هغې کې میډیکل سټوډنټس وي ډاکټران وي سپیشلیسټ ډاکټران وي او زمونږ ډاکټران نه بلکې ډریوران هم ډېر زیات د چرس استعمال کوي چې تاسو ټرک ډریوران تاسو له زه ووایم هغه خلک کوي چې مطلب کار زیات کوي کار زیات کوي او دا ګوره دا داسې ګڼي که نه چې نن مونږ یو میاشت یا 2 میاشتو لپاره چرس استعمالو زمونږ ایگزام دی یا زما ډیوټي ده زما 24 غنټې ډیوټي ده 48 غنټې ډیوټي ده. د دې دا نه ده چې تاسو ډیوټي زیاته ده او تاسو د خپل ځان اکټیو دپاره یا فرشنس دپاره د نشي استعمال وکړئ او بیا دا تاسو پرېښودی نه شئ. دا مونږ په نن تاریخه پورې یو پیشنټ مونږ ونه لیدو چې په خپلې چرس شروع کړي دي او په خپلې پرېښودل ولې چې تاسو په وس کې نشته جی وس کې نشته. داسې ډاکټران مونږ سره قابل ډاکټران مونږ سره ایډمټ شوي دي چې هغه صرف د چرسو د وجې نه هغوی له شیزوفرینیا او سایکوسس دونه غټ غټ ډاکټران چې مور پلارې د پریشانۍ د وجې نه چې مونږ خو یو ځای ډاکټر جوړ کو او هغه زیاتر دا زمونږ KPK کې د ډاکټرانو ډېر زیات استعمالي د چرس د دې وجه دا چې تاسو یو ځل استعمال کو یا هفته کې مو یو ځل استعمال کو نو دا تاسو یوزر یې خو یو وخت پراشي چې تاسو به د دې عادي شئ ټیک شو او چې عادي او بل خوند به نه درکوي بقایه به بیا تاسو کراس اډکشن ته هم ځئ خو که تاسو کراس اډکشن ته نه هم ځئ نو تاسو نفسیاتي ډیسورډر شروع شي تاسو ته سایکوسس شروع شي ډیپریشن شروع شي هر ټایم تاسو انزایټي کې خپل فیملی سره تاسو کینئ نه غپ شپ نه کوئ رویه در سره ښه ني وان ټکول کوئ مطلب هر ټایم وایي دا چرسي دی وایي دا چرسي دی وایي د دماغ کار نه کوي نو چې څنګه دماغ کار نه کوي بهر ته لاړ شي بهر یې دماغ کار کوي په کور کې وایي چې کوم دی که وایي دا چرسي دی نو بیسیکلي په کور کې وس چلیږي خو بهر هم که فرض کړه ستاسو چرس نیز کلي او تاسو څه مسټیک وکړئ او تاسو اشاره کراس کوئ او تاسو پولیس والا ودرئ نو ډیفنیټلي هلته که ستاسو میټر اوټ وي نو هلته هم تاسو د هغه ګریوان ته لاس اچولی شئ ولې چې ته نفسیاتي مسایل دي تا سره او ته نورمل نه نو داسې مریضان چې کله یوزري نو مونږ خو له دا مشوره ورکوو چې پر وخت چې کوم دی د دې نه ځان وباسئ او که فرض که تاسو د دې عادي شوئ نو ورسره نفسیاتي بیماریانو به هم تاسو ته ولګي نو بیا هغه بیماریانې چې څنګه شوګر او بلډ پریشر دي هغه ختمېدی نه شي شیزوفرینیا بایپولر OCD دا داسې بیماریانې دي چې دې کې به ته بیا لایف ټایم دوایانو باندې لاړ شي نو هغه لایف ټایم دوایانو نه بچ کولو دپاره تاسو له پکار دي چې تاسو بر وخت د دې سیز نه د دې ځان خلاص کوي او بر وخت چې کوم دی که ګوره ځینې خلک داسې وي چې سټوډنټس لایف کې وي چې زما 15 دوستانو هغوی به چرس کړل خو ما به نه څکل ما به چای وڅکلې
ټیک شو نو ما به فرش پشم ما به واک وکړو ما به لغونته ریسټ وکړو نو دا شیز دا شیز پکار دی اصل کې یو خبره دا ده چې زموږ په معاشره کې چرس استعمالول چې دی هغه دونه غټه خبره نه ده زمون خو چې ته ریهاب سنټر ته ځې کنه هغه زیاته غټه خبره تاسو ته ښکاري چې مطلب دا خلک خبرې کوي ښه چې د ریهاب سنټر ته ځي د خپل علاج کوي هغه سایکیاټریسټ والا چې کوم ټیګ دی کنه هغه موږ ته ډیر بد ښکاري سایکیاټریسټ او ریهاب والا ټیک موږ همیشه خلکو لوایو زمون چې کوم کلاینټس دي موږ اکثر دا وینا کوو چې په ځان باندې کټیک نه لګوي او تاسو یوزر وای او تاسو کله نه کله استعمالوي یا تاسو دوستانو سره کې نه استعمالوي تاسو چې کوم ګیدرینګ ملاوي شي نو ګیدرینګ پریک دی او تاسو پر وخت چې کوم دی خپل پکور باندې ټریټمنټ وکړي او دا بد مګړی چې زه یو سایکیاټریسټ ته لاړم هغه پاگل دی نن سبا زه تاسو ته دا وینا کوم چې په پاکستان کې بلکې په دنیا کې لیکن په پاکستان کې سایکولوجیست چې کوم ماهر نفسیاتي زه ویم چې دا هر یو کور کې پکار دی دا ولی چې زمون کور کې چې کوم مسائل دي زمون کور کې چې کوم ایشوز دي او دې سره سره چې کوم سکولونه دي دا حکومت هم خاص کوم چې هر سکول کې ماشومان ته یو نه یو کلینیکل سایکولوجیست پکار دی چې کور کې ټول شپه مور پلار جګړې وکي او هغه به څنګه بیا هغه تعلیم کوي چې هغه سکول ته راشي هغه ډیپریسډ او مسائل وي نو هغه چې کوم ماهر نفسیات سره شیر کی نو هغه زړه براسي جی بالکل دا څنګه انټرنیشنل چې کوم سکولونه دی پاغي کې کاونسلرز وي ټیک شو کاونسلینګ یو سنټر وي هغه ته ماشومان زی خپل مسلې ډیسکس کوي نو هغه منټلی په دې سيزونو کې ډیر سټیبل ایټلی کفایت صاحب ماته دا وایي چې که تاسو پته ولګي یا که چا مور پلار ته پته ولګي چې زموږ ماشوم چې دی هغه ډرګز اخلي نو ډومبه سټپ څه پکار دی ګوري داسې چې اکثر په ماشوم باندې چې شک وي چې هغه داسې خلکو سره کینی پاسي چې هغه نشه کوي یا نشه ولا وروړي یا داسې خلک چې هغه د هغې ګیدرینګ صحیح نه وي نو زه خو به دا خپل ټولو پښتنو ته ټول پاکستانیانو ته دا خواست کوم چې د خپل ماشوم بر وخت ټیسټ وکړي دی لمونږ وای ډرګ سکرینینګ پروفایل ټیسټ او دا د اتنټیک خبره په میانس کې کټ کوم ماته دا وای چې آیا دا پروسس چې دی دا ډیر زیات ګران دی یا په اسانه سره چې دی هر انسان د دې افورډیبিলিټي چې دا اغه لري ګوري که فرض کړه تاسو د خپل ماشوم بر وخت چې کوم دی که تاسو په شکی او تاسو ټیسټ کوئ نو دا دونه ګران ټیسټ نه دی دا چند هزار روپو باندې د 3000 روپو د دې ټیسټ ټوټل ډوپ ټیسټ هغه کې ټوټل د چې کومې نشي د هغه پوزټیو او نیگیټیو رینجز راشي ځینی ماشومان داسې چې شک په بنیاد باندې تاسو بوزي او دا غي ریپورت نیگیټیو راشي هغه ولی نیگیټیو راشي چې اکثر پیشنټ اکثر خلک نن استعمال کی هفته نه استعمالي هفته نه پس هغه نیگیټیو راشي خو زه خلکو لا دا خاص کوم چې فرض کنن دا غي ریپورت نیگیټیو راغو نو رینډملی یو څو ورځې پس دا غي ټیسټ وکړي خو اتنټیک لیبارټری نه یا کسی ریهابلیټیشن سنټر نه ټیسټ وکړي او دې سره سره ماهر نفسیات چې کوم خدمات دي دا هغه سره چې کوم کونسلینګ دی هغه پر وخت وکړي چې کله تاسو ماهر نفسیات سره دا غي کونسلینګ وکړي نو هغه تاسو ته یو بهتر ماشوم سره کونسلینګ وکړي رایپو بل کی او هغه ونه خبرې رو باسي ولی چې هغه لوي چې دا تاسو زما درمیان چې کوم خبرې کیږي دا مونږ فیملی ته نه وایو مونږ فیملی ته وایو خو فیملی ته دا ریکوست کوو چې زمونږ دا خبرې په پیشنټ ته نه کوي بیا ټرست پرایویسی خرابېږي نو دا بر وخت کول پکار ځکه چې مطلب افسوس سره دا خبره کوم چې زموږ خلک چې دی هغوی د خپل یو قسمه ریلیکسیشن دپاره سیټسفیکشن دپاره هغوی وایي چې مونږ به ډرګز استعمال کړو مونږ به منټلی ډېر ریلیکس شو خو دا ډېره غلطه طریقه ده که تاسو منټلی ریلیکس کېدل غواړئ تاسو له پکار دی چې ایکسرسایز وکړئ ښه خوراک وکړئ واک وکړئ چا سره کښېنئ ګپ شپ ولګوئ څه که ډېر نه وي نو چېرته پارک ته لاړ شئ که ډېر هم وس نه وي چې تاسو چېرته ټور باندې لاړ شئ خو پارک ته لاړ شئ څه نه څه کولی شئ ډېرې زیاتې مطلب طریقې دي د دې نه خلاصولو دپاره خپل ډیلی روټین جوړ کړئ تاسو ایگزیکټلی هغه حضرت علي یو کول دی چې مطلب که تا ته لګي چې زما باندې خفګان ډېر زیات دی یا ما ته ټینشنز ډېر زیات دي ته یو داسې کس سره کښېنه چې هغه باندې خفګان ستا نه زیات دي چې ته هغه سره کښېنې نو تا ته به دا لګي چې الله تعالی په ما ډېر رحم کړی دی ټیک شو او تا ته خپل بوج چې دی یا خپل غم چې دی هغه تا ته ډېر کم ښکاري د هغه غم چې ته واورې نو تا ته به د هغه زیات ښکاري لاسټلی کفایت صاحب څه میسیج ورکول غواړئ ما زما
سپیشلی خپل پښتنو رونو ته دا خواست دی، دا ریکویسټ دی که ستاسو په کور کې په خاندان کې څه نشه استعمالوي یا هر قسمه نشه استعمالوي او د هغې عادي نه وي نو بر وخت د هغه علاج وکړئ او د هغه هیلپ وکړئ. ولې چې داسې کم نوجوان چې کم او هغه زموږ ځوانان او د هغه د نشې استعمالي او بر وخت علاج وشي نو د هغوی یو نوې زندګي سټارټ کولی شي، یو نورمل زندګي سټارټ کولی شي. ډیره مننه کفایت حسین خان صاحب مونږ له د وخت راکولو دونه په امپورټنت ټاپک باندې خبرې کولو او هغه سیزونه مونږ ته د ریلایز کولو لپاره چې مطلب مونږ په هغوی باندې کله خبره نه ده کړې یا مونږ هغوی هغه سیزونه چې دي مونږ بد نه ګڼو نو پکار ده چې په دې ټاپکس باندې خبره وشي او دا د بد نه ګڼل کېږي ځکه چې پوره معاشره پوره فیملی چې په هغې باندې خرابېږي نو خامخا پکار ده چې ټایملی د هغې علاج هم وشي، ټایملی په هغې باندې خبره هم وشي. هغه د لږ وخت بدنامي چې ده که نه هغه د ټول ژوند کړاو نه چې دی ډېره زیاته ښه ده. په اخره کې دا ویل غواړم که ستاسو څه سوالونه پاتې یا داسې خبرې چې مطلب ما په دې پاډکاسټ کې نه کړي او تاسو غواړئ چې هغې تپوس دې وکړو نو د دې پیجز چې دي سوشل میډیا باندې شته، تاسو دې سره په هغې باندې هم کانټیکټ کولی شئ او بالکل په دې کې شرم مه محسوس کوئ چې مونږ به د دې سیز دپاره چې دی نو یو ډاکټر سره یو سایکیټریسټ سره یا یو کنسرنډ کس چې دی هغه سره به مونږ کانټیکټ کوو یا هغه سره به مونږ تعلق ساتو ځکه چې دا ستاسو د ماشومانو خوالي دپاره یو سیز دی. نو خامخا چې کم کس چې دی هغه ضروري ګڼي چې دا تپوس مې دی او دا سیزونه چې دي دا زه ډسکس کول غواړم نو د دې سوشل میډیا هینډل چې دي هغې باندې تاسو دې سره کانټیکټ کولی شئ. یو بلې خپرونې سره به دوباره میلاویږو. الله پامان.